کاناډا په 2024 کال کې مور او پلار سپانسرشپ بند کړ او بدیل لارې څه دی؟ په دې ویډیو کې به پوه شئ ولې کاناډا دا پروګرام بند کړی دی او سوپر ویزا څه ته وایي او څوک یې اخیستلی شي. ویډیو تر پایه وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ چې آیا دغه کومه حده پورې دا رښتیا دی. سلام، وخت مو په خیر. زما نوم صدام افغان دی. زما چینل ته ښه راغلاست. د یاد وزارت په وینا دا پریکړه نوې نه ده بلکې د هغه موقتي ځنډ دوام دی چې لومړی ځل یې په 2025 کال کې پیل شو او په هغه وخت کې هم زرګونه کورنۍ له دې امله اغېزمن شوي چې نه یې شو کولی خپل والدین یا نیکونه کاناډا ته د دایمي اقامت له لارې راولي. دا پروګرام د هغو کډوالو لپاره ډېر مهم بلل کېده چې کلونه کېږي په کاناډا کې ژوند کوي او کار کوي او مالیه هم ورکوي، خو لا هم خپل مور او پلار څخه لرې دي. د کاناډا د کډوالۍ چارو کارپو زورور خان مفکر په دې اړه وایي چې که څه هم د سپانسرشپ پروګرام بند دی خو کورنۍ لا هم له یوې بدیلې لارې ګټه اخیستلی شي. هغه په وینا کورنۍ کولی شي چې د سوپر ویزا له لارې خپل مور او پلار نیا او نیکه کاناډا ته راولي. دا ویزا والدینو او نیکونو ته اجازه ورکوي چې د اوږدې مودې لپاره کاناډا کې پاتې شي او له خپلو اولادونو سره ژوند وکړي. خو ښاغلی مفکر ټینګار کوي چې سوپر ویزا د دایمي اقامت بدیل نه دی او هغه کسان چې د دې ویزو له لارې کاناډا ته ورځي د پی آر یا تابعیت حق نه ترلاسه کوي. د کډوالو د چارو ځینې څارونکي وایي چې د سپانسرشپ پروګرام بدیل یا بندېدل به پر زرګونو کورنیو منفي اغېز ولري، په ځانګړي ډول پر هغو کډوالو چې مشران والدین لري او غواړي د هغو پاملرنه پخپله وکړي. تر اوسه د کاناډا حکومت دا نه دی روښانه کړی چې دا پروګرام به په کوم کال کې بیرته پرانیستل شي. خو IRCC وایي چې موجود غوښتنلیکونه پروسس به دوام ولري.